ما تاسو ته خبره ذکر کړې وه کېدای شي بعضو ملګرو ته یاد دی یو وخت کې موږ سره یو کس کېناستو چې هغه زما سره طبیعت نه لګېدو خو کله ناکله به په دې درس کې او بیان کې کېناستو نور زه پوه وم چې ما سره طبیعت نه لګېدو هغه بدعي یا بدعتي انسان و بدعاتو خرافاتو کې پروت و نو نه به یې لګېده زموږ سره او کله ناکله به بیان کې کېناستو نو هغه زما نه په یو څو کاله کې دوه تپوسونه کړي وو بس او موږ خو دا غواړو چې دا کوم سړي چې زموږ سره طبیعت نه لګي چې دی خو زما نه ښه ډېر تپوسونه وکړي او الحمدلله ثم الحمدلله زموږ د سینه پراخه د هر قسمه اعتراض ته خو چې اعتراض وي او د ادب او د دلیل په چوکاټ کې لکه اوس ما پسې به ډېر خلک داسې لګیایي چې لګیا دي او لګیا وو چې هغه ما مثال کې شخصي اعتراضات به کوي او کله کور یادول او کله قوم یادول او کله مسخرې او خنداګانې او ټوغې کول او کله وابي ویل او کله ویکټوري ویل او کله ویل چې د پیسې علي او کله دا بې مذهبه او دا بدمن د دې خبرو جواب نه کېږي څه جواب وکړم زه یو سړی لکه اوس یو سړی لګیا دی زما مور خور یا لور یا ښځه کنځي زه د هغه وکړم څه یو سړی په ما د دروغو بهتان لګي زه په مو لګو نه په دې خبرو کې غلی کښېنه قیامت یو لویه ورځ د راځي به هلته پته لګي چې څه یې ویلي څه یې نه دي په ما باندې اعتراض وکړه د دلیل په رڼا کې او زه به دله تندی ښکل کړم که زما غلطي دي ما ته په ګوته کړه که ته دیوبندی که ته بریلی که ته شیعی که ته حنفي که ته شافعي که ته مالکي که ته حنبلي او که ته سلفي هر څوک چې ما ته دې زما غلطي په ګوته کړه هسې ډکوسله نه بیا راته ویل د دلیل په رڼا کې دې ما ته زما غلطي په ګوته کړه چې یاره ستا دا دلیل کمزوری و ستا دا استدلال غلط و ستا دا مسله کمزوري وه زه د دې سړي تندي ښکلولو ته تیار یم ځکه چې د ده د لاسه الله زما په علم کې اضافه وکړه خو د ډکوسلو جواب خو زه نشم کولی ډکوسلو سې جواب کېږي د ډکوسلو جواب په ډکوسلو کې کېږي او الحمدلله زه ځان دې مقام ته نه راکوزوم چې زه په منبر باندې ډکوسلې بیانوم یا د خلکو ذاتیت زما د یو ملا د ښځې او د پلار او د مور او د خاندان سره څه کار دی غریبانو خو کور کې ځان له ناستې عزتمن خلک دي زه اوس څه کوم په منبر باندې یا په فیسبوک او په یوټیوب باندې به هغو پسې خبرې کوم او د سپکو خلکو کار دی په مولا ښه ټیټ رد کوم د چا نه مې سترګه ورب الکعبه که سوځي غټ نه غټ مولا او چې دومره غټ پټکې په سر کړی که نه چې د 7 ورځو باران ترې نه وځي بیا مو والله که بیا سترګه مې سوځي چې کله خبره د قرآن او حدیث خلاف وي او چې دا رد مې کوم الحمدلله د ادب په چوکاټ کې دننه کوم به کله داسې ووایي یو عالم دا خبره ذکر کړ خلک یې راولئ هغه سره یې ولئ زما ډېر داسې بیانونه دي چې ما چا پسې کړي نه دي خو نن سبا دا یو طریقه راوتې چې دا خلک په دې فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې د پیسې ګټي نو په دې کې بعض ملګري الله یو ته هدایت وکړي د ځان نه به یو بیان زما راولي یو کس سره به یې ولګوي د پلاني په پلاني باندې رد اما په ده رد نه دی کړی ما په هر هغه سړي رد کړی چې دا مسله بیانوي کله به داسې وشي زما 8 کاله مخکې بیان به راولي 8 کاله مخکې هغه به نن د چا سره ولګي خلک ویې وګوره وایي درس کې ذکر وشو که نه رد پې وشو لکه دا خو 8 کاله مخکې ما دا خبره کړې خو دوی داسې ولګو الحمدلله زمونږ رد هغه علمي رد دی د چا سره ذاتیت نشته او تاسو به زما نه اورېدلي زما په دې درسونو کې اکثر ما به د خپلو ملګرو هم ردونه کړي چې دا زمونږ غلطي ده دا کار صحیح نه دی او دا کار صحیح ده که نه زمونږ علما استادان دا راته وویل چې ما ته سبق ویلی دی ما د خپلو استادانو سره په هغه وخت کې چې کله ته ما سبق وي او ناس به عمر سره په هغه وخت کې ورته ما ویلو شیخ صاحب دا تاسو چې دا دلیل بیان کوئ دې په مقابله کې دا دلیل راځي که د دې وضاحت تاسو وکئ موږ پرې لږ پوه کوئ داسې که داسې دلایل راته ویلي چې زړه مې پرې مطمئن دی ما وله منلې ده که دلایل یې کمزوري ما وله نه ده منلې حالانکې زما استادان ځکه چې زه الله په دې مکلف کړم چې زه به د قرآن او حدیث تابعداري کوم هغه ماته هر څوک بیان کړي نو خبره ما دا کوله چې بعض مولیان په هغه مسلو کې لګیایي چې د هغې څه فایدې نشته الټې نقصانات دي دا ډکوسلې به بیانوي
دا قصې به بیانوي دا منګړت اجرونه نن سبا ډېر بیانېږي روان به ځوان دا مولیان هم نه اکثر د دې قصې چې کوي یو خو لا مولای څه خبر بس ځان ته موبایل نیولی او مسکۍ مسکۍ کېږي و نن جیزه تاسو ته یو داسې عمل ښیم چې په هغې باندې 1 لاک نیکیانې الله ورکوي او 2 لاکه پې الله ګناهونه ریجوي او 3 لاکه مرتبې به دې په جنت کې اوچتې شي سحر 50 پیرې دا وایه ماښام 50 پیرې دا وایه عوام دې ته خوشحالي دي شارټ کټ لار ده د جنت دا کومه لار ده شارټ کټ لار ده سهار 50 پیرې دا وایه 50 پیرې دا قصه ختمه شوه دا قسمه خلک او دا قسمه مولیان ډېر شوي دي چې هغه د دروغو قصې غلط مسایل کمزوري خبرې د عوامو ته بیانوي او د الله نه یره پکار ده ځکه چې د هر څه به زموږ نه تپوس کېږي